ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاستئ او د خپل تلویزیون تر مخې به د کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. تېرې ورځې درس به مو یاد کړی وي او کورنۍ وظیفه به مو هم لیکلي وي. تېره ورځ ګرانو شاګردانو موږ او تاسې د یو په تواندلای تناهي مبهم شکل باندې کار کړی و. کورنۍ وظیفه مې هم درکړې وه، تاسې به هغه حل کړي وي. نن د یوې بلې موضوع سره چې اووم درس دی او د مثلثاتي توابعو لیمیټ دی، په دې باندې زه تاسو ته کار کوم. د دې درس هدف زموږ او ستاسې دا دی تر څو موږ او تاسې د مثلثاتي توابعو لیمیټ په کومو شکلونو باندې موږ او تاسې حل کولی شو او کومې رابطې د دې په حال کې له موږ سره کومک کوي، دغه د دې درس موږ او تاسې څنګه دی هدف دی. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د دې درس لومړنۍ موضوع دا ده چې لیمیټ ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب صفر ته وکړي دا ولې مساوي د یو سره د دا راته ثبوت کړه. د دې د ثبوت لپاره زه څنګه کار کوم؟ د دې د ثبوت لپاره زه د وضع کمیتونو سیستم تاسو ته ترسیموم. نو په هغې کې زه دوه مثلثونه او یوه قطعه دا یو قوس جوړوم چې د هغې نه قطعه لاسته راځي او بیا د هغوی مساحتونه پیدا کوم. نو په ترتیب سره عملیه اجرا کوم او دغه شکل موږ او تاسو ته بیا څنګه کیږي؟ ثبوت کیږي. راځم اول شکل جوړوم. دا د ایکس، دا د ایکس او دا د ایکس زبر، دا د وای او دا هم وای زبر. ښه ګرانو شاګردانو، لومړی زه څنګه کوم؟ لومړی زه د COA مثلث جوړوم. دا راکړم دلته وصلوم داسې، دا فرضاً C د O د A، دا د یو مثلث شو. اوس څنګه کار کوم؟ پرکار راخلم، چونده پرکار راخلم او دغسې یو قوس و هم داسې. صحیح شو؟ کله مې چې دا قوس ووهه نو څنګه کار کوم؟ دا قوس راخلم دلته وصلوم او دلته وصلوم. اوس وګورئ دلته موږ او تاسو سره یوه قطعه او دوه دانې مثلثونه راغله. یوه قطعه او دوه مثلثونه. قطعه MA دغه نقطه چې ده دا A نه ده، هغه راسره A ده، دا A ده او دا B ده. او دې نقطې ته موږ او تاسو څه وایو؟ دا B ده، دا مو A ده. دا دلته وصلېږي، وبخښئ ډېر، دا نقطه راځي دلته وصلېږي داسې. صحیح شو؟ دا د C، دا A. دا شکل شو. اوس راځم په دې شکل کې زه د COA د مثلث، MOA د قطعه او د MOB د مثلث څنګه کوم؟ مساحتونه تاسو ته زه پیدا کوم. اول باید تاسو قطعه وپېژنئ چې دا قطعه وایي څه ته. د دایرې د دوو شعاګانو او مربوط قوس ترمنځ ساحه عبارت له دایرې له څه شي نه ده؟ قطعه نه ده. موږ او تاسې مساحت څنګه پیدا کوو؟ مساحت یې داسې پیدا کوو چې یو پر دوه ضرب د تیتا زاویه او ضرب هغه د قوس څه شی؟ د قوس مربع. اول زه راځم څنګه کار کوم؟ اول د MOA مثلث مساحت پیدا کوم. د MOA مثلث مساحت. MOA کوم مثلث دی؟ MOA د دې مثلث مساحت. د دې مثلث یو پر دوه مساوي، یو پر دوه قاعده. قاعده یې څه ده؟ OA ضرب قاعده ضرب ارتفاع یې څه ده؟ AM. مثلث مساحت موږ پیدا کوو داسې چې قاعده ضرب څه؟ ضرب ارتفاع. قاعده ضرب ارتفاع. ښه، ارتفاع څه ده؟ ارتفاع BM ده، وبخئ AM نه ده، BM ده. ارتفاع BM ده. دویم راځم د OMA، د OAM یا OAM د OAM قطعه مساحت پیدا کوم. قطعه د دې مساحت پیدا کوم. د قطعه مساحت څنګه پیدا کوم؟ یو پر دوه ضرب تیتا، تیتا زاویه او ضرب آر شعاع مربع. ضرب چه؟
ضرب شعاع مربع. دویم دلته به تاسې د زاویې پراخوالی دا زاویه به دلته حتما په چی باندې اندازه کیږي په رادیان باندې به دلته دا زاویه اندازه کیږي. او دریمه خبره چې ده د سی او ای مثلث پیدا کوو د سی او ای د مثلث مساحت پیدا کوو مثلث مساحت. اول تاسې راځئ د سی او ای مثلث وپېژنئ چې کوم دی. سی او ای لوی مثلث قاعده یې چیه ده او ای یو پر دوه او ای ضرب چه سی ای ضرب سی ای صحیح شو یا ای سی هم موږ تاسې ورته وایو. دلته راځو یوه بله خبره دا مساوي ده یو پر دوه ضرب یو پر دوه ضرب او ایز موږ ستاسې مساوي د دایرې شعاع په حقیقت کې ده د دې په ذریعه کوم آر ضرب څه سره ضرب د سی ای سره ضرب د سی ای سره او دا همدومره بس دی. اوس راځم د ام او ای سی او ای ام او ای سی او ای او همدارنګه او ام ای دا درې واړه رابطې زه یو له بل سره پرتله کومه چې ویلي کومه نو داسې کیږي. داسې کولی شو ولیکو چې ام او ای مثلث د ام او ای مثلث چې دا کوچنی دی دا وړوکی مثلث درته ښیي دا ام او ای دا مثلث دا کوچنی دی د دې مساحت د څه شي نه د قطاع د مساحت نه د قطاع مساحت او ام ای ده او ای ام یا او ای ام د قطاع نه او دا کوچنی دی د څه شي نه دا کوچنی دی د سی او ای د مثلث نه. اوس راځم د دې په ځای باندې زه د خپل قیمتونه وضع کوم. ام او ام مساوي څو ده یو پر دوه او ای ضرب چه ضرب بی ام دا دی یو دا کوچنی ده او ام ای قطاع مساحت هم چه ده یو پر دوه تیتا ضرب آر مربع دا کوچنی ده د څه شي نه یو پر دوه ضرب آر ضرب سی ای صحیح شو د دې نه. اوس راځم ګرانو شاګردانو د مساوات دواړه خواوې په 2 پر آر مربع باندې ویشم تر څو دغه آر چې دا څنګه کومه له منځه ویسم د دې آر د له منځه وړلو لپاره دواړه خواوې څنګه کومه په آر باندې ویشم خو دلته یوه خبرې ته باید ستاسې فکر وي چې دغه بی ام په بی ام کې هم د او ای چې دا چې ده شعاع ده ځکه او ای موږ سره د دایرې چې ده شعاع ده د دې په ځای کولی شم زه چې ولیکم آر ولیکم نو رابطه به لږه نور هم ساده شي یو پر دوه ضرب آر ضرب بی ام دا کوچنی ده د یو پر دوه تیتا ضرب آر مربع او دا کوچنی ده د یو پر دوه ضرب آر ضرب سی ای دې سره صحیح شو. ښه اوس راځم مخکې زما نور هم ښه ګرانو شاګردانو دا رابطه زه داسې لیکم چې یو پر دوه آر دواړه خواوې 2 پر آر مربع کې دغه کومه ضربومه 2 پر آر مربع کې څنګه کومه ضربومه بالکل دا چې ضرب شي ضرب بی ام دا دی یو کوچنی ده دا هم باید ضرب شي 2 پر آر مربع ضرب یو پر دوه تیتا ضرب آر مربع او دا کوچنی ده دا هم 2 پر آر مربع ضرب یو پر دوه آر ضرب چه سی ای. اوس راځم په دې کې یو څه اختصارات کیږي. څنګه اختصار کیږي داسې د دې یو آر چې ده دا د دې یو آر سره اختصاریږي او دا دوه د دې دوه سره اختصار شو پاتې څه شو تاسې وګورئ پاتې شو بی ام پر آر بی ام پر آر دا کوچنی ده ګوره دا آر مربع د دې آر مربع سره او دا دوه د دې دوه سره ایله تیتا پاتې شو تیتا دا کوچنی ده ښه دا د دې سره دلته آر پاتې شو او دا دوه د دې دوه سره نو سی ای پر آر سی ای پر څه سره سی ای پر آر سره دا رابطه موږ تاسې ته لاسته راغله. اوس څنګه کار کومه اوس راځم په دې شکل کې ګورم چې دا کم قیمتونه دي. اول
بی ام پر آر کوساین د دې زاویې بی ام پر آر نو کوساین د تیتا دی که نه ګوره مقابله پر وتر د دې زاویې لپاره دا شو کوساین د تیتا کوساین د تیتا کوچنی ده دا خپله تیتا او دا کوچنی ده دا راځم دغه بل قیمت هم پیدا کوم چې دا سی ای پر آر څه شی دی که تانجن د دې والما تانجن د دې سی ای پر مقابله پر وتر او ای او ام آر دی نو د دې په ځای کولی شم داسې ولیکم چې تانجن د تیتا سره صحیح شو بالکل صحیح شو اوس راځم څنګه کار کوم دغه رابطه زه لږه ساده کوم یا دواړه خو یې په کوساین باندې ویشم ښه بی ام پر آر ساین د تیتا مساوي کېږي د بی ام پر څه سره آر سره مقابله پر څه شي مقابله پر وتر دا ساین تیتا شو ساین د تیتا کوچنی دی د تیتا او دا د تانجن تیتا سره تانجن د تیتا سره ګوره سی تانجن د دې واخلمه مقابله سی ای پر او ای وتر باندې صحیح شو اوس نو داسې کار کوم چې دواړه خواوې په څه شي باندې ویشم دواړه خواوې په ساین تیتا باندې ویشم دواړه خواوې کله چې زه په ساین تیتا باندې ویشم نو څه شی کېږي نو ساین تیتا باندې بالکل ویشم ساین تیتا باندې وویشم ساین تیتا پر ساین تیتا دا کوچنی دی د تیتا پر څه شي باندې ساین تیتا او دا کوچنی دی د تانجن تیتا داسې لیکم چې ساین تیتا پر کوساین تیتا پر ساین تیتا صحیح شو ښه دا دې سره یو کوچنی دی د ساین تیتا پر ساین تیتا تیتا پر ساین تیتا دا دې سره یو پر څه شي پاتې کېږي یو پر کوساین د تیتا پاتې کېږي ښه ګرانو شاګردانو اوس داسې کار کوم چې دا معکوس کوم کله چې دا زه معکوس کوم دا داسې شکل غوره کوي موږ ته مطلب د دې د خولۍ څه شی کوي تغییر کوي داسې راځي چې کوساین تیتا کوچنی دی د تیتا پر ساین تیتا پر تیتا او دا کوچنی دی د یو نه صحیح شو اوس موږ تاسې داسې کار کوو چې د دې لیمیټ اخلو او څه شی کوو تقرب ورکوو صفر ته لیمیټ د کوساین تیتا پر کله چې تیتا تقرب صفر ته وکړي کوچنی دی د لیمیټ ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب څه ته وکړي صفر ته دا کوچنی دی د لیمیټ یو کله چې تیتا تقرب څه ته وکړي صفر ته وکړي اوس راځو دلته راځو داسې چې د سانډویچ د قضیې په اساس موږ تاسې لیکو کله چې دغه درې واړه قیمتونه په خپل منځ کې مساوي نو موږ کولی شو داسې ولیکو چې لیمیټ ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب صفر ته وکړي ځکه مساوي د څه سره دی ځکه دا مساوي د یو سره دی که چیرې موږ تاسې داسې کار وکړو له دې نه لږ دغه وکړو مخکې لاړ شو داسې کار وکړو چې د ساین حدود موږ تاسې په نظر کې ونیسو د لا تناهي لپاره موږ کوو که نه که چیرې موږ تاسې داسې کار وکړو د ساین حدود د منفي یو نه ساین تیتا چې دا لوی او مساوي دی او کوچنی او مساوي د څونه دی د مثبت یو نه دی اوس دلته زه څنګه کار کوم دواړه خواوې په تیتا باندې ویشم دواړه خواوې په تیتا نو دا به داسې شي چې منفي یو پر تیتا کوچنی او مساوي دی د ساین تیتا پر تیتا او دا کوچنی او مساوي د څه نه دی دا کوچنی او مساوي د یو نه دی اوس زه د دې لیمیټ اخلم نو لیمیټ د منفي بیرون اخلم منفي یو پر تیتا کله چې تیتا تقرب څه ته وکړي کله چې تیتا تقرب لا تناهي ته وکړي ګوره صحیح شو کله چې تیتا تقرب لا تناهي ته وکړي لیمیټ د ساین تیتا پر تیتا کله چې تیتا دلته هم تقرب لا تناهي ته وکړي دا کوچنی او مساوي د لیمیټ د یو کله چې تیتا تقرب څه ته وکړي لا تناهي ته وکړي اوس دلته راځم دلته یو دوه خبرې دي چې باید موږ تاسو څنګه وکړو په پام کې ونیسو یوه دا چې منفي لیمیټ د یو پر تیتا کله چې تیتا تقرب وکړي لا تناهي ته دا مساوي د صفر سره دی دویم
لیمیټ د دویم لیمیټ د یو پر تیتا دا یو پر تیتا دی دلته تیتا پاتې شوي لیمیټ د یو پر تیتا کله چې تیتا تقرب وکړي لا تناهي ته دا مساوي د څه سره دی دا مساوي د صفر سره دی نو پس د سانډویچ د قضیې په اساس موږ او تاسې وایو چې لیمیټ د سین تیتا هم سین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب صفر ته وکړي دا هم مساوي د څه سره دی دا هم مساوي د صفر سره دی ګرانو شاګردانو خدای دې وکړي چې تاسې یو د لیمیټ سین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب صفر ته وکړي مساوي یو او همدارنګه لیمیټ سین تیتا پر تیتا کله چې تیتا تقرب وکړي څو ته لا تناهي ته مساوي د څه سره وي مساوي د صفر سره دغه دوه ثبوتونه تاسې یاد کړي وي نن ورځ دپاره همدومره بس کورنۍ وظیفه در کومه در تاسو کتاب کې شته د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان